بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده مفتی صاحب، زه الحمدلله په کروڑو جایداد لرم، ډیر زیات مځکې او مکانات او پراپرټي او دکانونه، لیکن زه په سترګو ړوند یم، زه نابینا یم، زما سترګې کار نه کوي، زه شی نسم لیدلی. اوس په ما باندې ځینې ملایان وایي حج سته، ځینې وایي نسته، ځینې وایي چې ته به حج بدل دپاره بل سړی استی. ځینې ملایان یو مولوي صاحب راته وویله چې حج بدل هم پر تا باندې نسته. مفتي صاحب محترمه، زما دپاره څه حکم دی؟ زه ړوند یم لیکن دولت لرم، وس د حج لرم، اوس پر ما باندې حج فرض دی که یا؟ محترمه، د حج د ړانده سړي په باره کې زموږ د فقه احنافو په کتابو کې دوه قول ذکر دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي په ړانده باندې نه حج سته او نه حج بدل، په بل سړي باندې حج بدل کول سته. لیکن صاحبین امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیهما دوه حضرات فرمایي چې په ړانده باندې په خپل حج کول خو نسته، لیکن حج بدل دپاره به بل سړی استی. علما مفتابهی قول علماو د صاحبین بللی دي چې په ړانده باندې اگر چې په خپله دته د حج حکم متوجه نه دی چې دی په خپله ولاړ سي، لیکن حج بدل دپاره به بل سړی استی. د حج بدل او فتوا هم په دې باندې ده. اکثر مشایخو د صاحبینو قول ته ترجیح ورکړی ده. خلاصه دا چې په ړانده باندې په خپله که حج نسته، بل سړی به د حج بدل دپاره استی. چنانچه علمگیری کې لیکلی دي ومنها سلامة البدن حتى أن المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم حتى لا يجب عليهم الإحجاج إن ملكوا الزاد والراحلة ولا الإيساء في المرض. هذا ظاهر المذهب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو رواية عنهما، وظاهر الرواية عنهما أنه يجب عليهم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای پړانده سړي سه حج هم ساقط دی، حج نسته ور باندې، حج بدل هم استول ضروري نه دی. لیکن مفتابهی قول د صاحبینو دی، د امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله علیه گویا فتوا ده چې ړوند سړی به حج بدل د پاره بل سړی استی. کچیر حج بدل نه واستاوي وصیت بکی یا د الله په نس د مجرم او پوروړی ولاړی. لہذا حافظ صاحب محترم، تاسې که څه هم په خپله په سترګو باندې معذور نسی لیدلی، حج فریضه نسی ادا کولی، فتوا دا د شرعي حکم دا دی چې ته وس لرې، طاقت لرې، دولت در سره دی، ته د خپل حج دپاره حج بدل دپاره یو بل سړی واسطی. الله رب العالمین څه ویل څه واورېدل په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.